अस्सलाम वालेकुम। په دې ویډیو کې به موږ په دې وغږیږو چې څنګه کولی شو موږ دوه سټرینګ سره د فنکشن په واسطه یوځای کړو. نو راځو زه دلته یو دانه فنکشن جوړوم او ورته لیکم چې اډ د اډ سټرینګ په نوم باندې یو فنکشن جوړوم. بیا دلته زه په دې فنکشن کې دې ته دوه دانې ارګومنټ ور اضافه کوم، string 1 کاما string 2. دا دوه دانې فنکشن دي، ما دې ته دوه ارګومنټ دي، دا ما دې ته اضافه کړلې په فنکشن کې. زه اوس دلته ریټرن اخلم. په ریټرن کې به زه ورته ووایم چې ته ما ته څه وکړه، په ریټرن کې به زه ورته ووایم چې ته ما ته دغه string 1 جمع string 2 کا string 2 سره جمع کا. بعد هغې نه زه راځم دلته یو دوه دانې string اخلم. مثلا زه نیم اخلم، یو دانه یو وریبل اخلم، په دې کې زه یو نوم ذخیره کوم. نوم به زه ولیکم عمران. بل وریبل اخلم، دې کې لیکم چې last underscore name. د هغې نه وروسته زه دا دلته last name ساحل. بیا زه راځم دا په پرنټ فنکشن کې تاسو داخل کې هم کولی شئ چې دا یو فنکشن کال کوي. ما هلته add to string لیکلی، نو زه به دلته دا فنکشن کال کوم add string. نو دلته د دې فنکشن په منځ کې به زه دا کوم دغه چې ما لیکلی دي name کاما لاست نیم، دا دواړه به زه دلته ور اضافه کوم ورته. بعد هغې نه به راشم زه دا پروګرام به رن کوم. نو دلته وګورئ عمران ساحل دوه وریبل کې ما ذخیره کړي، دا دواړه ما ته په یو لاین کې یو ځای کړل. اوس دلته وګورئ دلته مسافه نه لري، دا مسافه دلته تاسو کولی شئ چې دلته اضافه کړئ یا هم دلته اضافه کړئ، نو هلته به هم اضافه شي. نو پروګرام چې ده بیا د سره رن کوي، نو تاسو به وګورئ هلته به مسافه هم پیدا شي. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دوه سټرینګ سره یو ځای کړئ. راځو اوس دلته په دې غږیږو چې څنګه کولی شو موږ پرنټ او یا هم دغه فنکشن یوازې کال کړو. نو زه راځم دلته دا به ټول رن کوم. نو اوس راځو موږ دلته د پرنټ څخه هم د ریټرن په استفاده کوو. زه یو فنکشن جوړوم دلته define add underscore 3. نو دا زه یو فنکشن جوړوم دلته a کاما b کاما c، دا درې اعداد دي. نو دلته زه ورته لیکم چې پرنټ، د ریټرن نه استفاده نه کوم، د پرنټ نه استفاده کوم چې a جمع b جمع c. نو زه د پرنټ څخه استفاده کوم، د پرنټ څخه موږ هم استفاده کولی شو. راځم دلته اوس بیا د درېیمه طریقه د کال کولو ده. زه دلته دا فنکشن کال کوم او دلته ورته اعداد ورکوم 15 جمع 15 جمع 15. نو دغه اعداد وبخئ جمع نه، دلته باید چې زه کامه اضافه کوم. کله چې مو فنکشن کال کړ دلته به راشو، اوس به ولیکو چې ته موږ ته نور به شی نه لیکو، ځکه چې موږ فنکشن جوړ کړ. فنکشن مو په دغه کې اول مو فنکشن جوړ کړ، فنکشن نه وروسته موږ پرنټ واخیست، پرنټ نه وروسته موږ دا کال کړ. نو پروا نه کوي دا چې دا یو بله طریقه ده په پایتان کې چې موږ وکولی شو یو فنکشن پرنټ کو او کال کو، یا کال او پرنټ د ریټرن پر ځای موږ پرنټ استفاده کو. نو راځو موږ دا پروګرام رن کوو. دوستانو دلته موږ ته هېڅ قیمت هم رانغی. مشکل دی کې ده چې موږ دلته دا کوم میتود چې موږ کال کړی ده دا باید چې موږ دلته په ډیفاین کې کال کړو.
دا چې دا د ډیفاین بلاک نه دې خوا راغلی نو دلته دا یو ټیپ سپیس دا به لرې کړو. نو راځو اوس پروګرام رن کوو. نو دوستانو وګورئ موږ ته 3.15.15 نو په دې طریقې سره کولی شو موږ د ریټرن پر ځای پرنټ هم استعمال کړو. خو ښه خبره دا ده چې موږ باید د ریټرن څخه استفاده وکړو. د دې په ګټه اوس تاسو نه پوهېږئ چې کله مو حقیقي پروګرام کول شروع کړل او حقیقي پروګرام مو لیکلو نو د هغه وخت کې به تاسو د ریټرن په خوبۍ باندې پوه شئ. بیا به تاسو هېڅکله هم پرنټ نه استفاده کوئ او د ریټرن څخه به د پرنټ پر ځای استفاده کوئ. نو هیله لرم چې له دې ویډیو څخه مو لږ څه مفهوم ترلاسه کړی وي.